د کونړ د وټپور ولسوالۍ د ګمبیر کلي اوسیدونکی سفیر د خپلې کورنۍ د هغو 14 غړو مزار ته ورځي چې له نن څخه پوره 8 کاله وړاندې امریکایي ځواکونو په یوه هوایي برید کې ووژل. وایي هغه ورځ یې هیره نه ده چې د کورنۍ 14 غړي امریکایانو په داسې مهال ووژل چې له مرکز اسداباد نه کور ته پر لار ول. د خارجیانو د راتلو موږ ته دغه پیدا او ګټه را رسولې، دغه مې ورور دی، دا مې وراره دی، دا مې خوری دی، دغه مې صیبه مناوخی دی، هغه مې مور ده، هغه مې خور ده، هغه مې خورزه ده، هغه مې خوری دی. 14 کسان دي. د دیو د راتللو موږ ته دغه پیدا او ګټه را رسولې ده. نوموړی وایي هغه مهال یوه 6 کلنه ماشومه چې 2 سترګې او یو لاس یې پرې شوي و په ټپي حالت کې امریکایي ځواکونو د درملنې لپاره امریکا ته وړې وه چې تر اوسه ترې دوی معلومات نه لري. د یادې کورنۍ غړي وایي بهرنۍ ځواکونو چې کوم خلک بېګناه وژلي دي باید حساب یې ورکړي. د دوی په خبره د بېګناه وژل شویو کسانو کورنۍ اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. نور پلرونه چې زه ګورم هغه بوټانو ته راوړي، دغه ته راوړي، زه ډېره خفه کېږم. په ځای د دې چې د دې ماشومانانو پلرونه ژوندي وي او د دې زنانو خاوندان ژوندي وي، نو ولې به د یتیمانان بې سرپرسته پاتې کېدلې او زنانه به ولې کونډې پاتې کېدلې؟ دا ماشومانان اوس داسې دي چې پلار یې نشته دی، بې سرپرسته پاتې دی، داسې څوک نشته دی چې دا دوی له کفالت وکړي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې د تیرو 14 کلونو د جګړې ډیری قربانیان ولسي خلک و چې نه هم تاوان ورکړل شوی او نه هم په نړیوالو محکمو کې څوک پرې پړ بلل شوي دي. په راپور کې لیکل شوي چې یادې پیښې یوازې د تاریخ دردناک یاد پاتې شوی او بس.